یو بادشاه او د هغه لور وه په خپل مالیار مینه وه. مالیار د هغه مالیار نوم عاقل. د دې بادشاه لور خیرات کړی نو خلک یې راغوښتي نو دا خپل یار یې راغوښتی و چې خوشحالۍ ورځ ده چې دی هم دلته وي. بادشاه جواب راغی چې بادشاه راځي او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلی و چې که پلار مې راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کړمه چې پلار مې ونه ګوري. جواب راغی چې بادشاه راځي دی هغه عاقل زر په دیګ کې کېنولو او پاسې په خانه کېښو اوړه یې ترې تاو کړه سر یې وله بند. بادشاه چې راغی نو ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي دا یو دیګ څنګه دی اوره دی. بادشاه دې عقل ته ګوره. دا زمونږ غوندې بادشاهان نه وو دا خریټیان میټیان دې ته وایي بادشاهان دې ته وایي. یو دیګ لاندې اور ولې نشته پوه شو چې دې کې څه چل ویل دې دیګ لاندې اور ته لاندې کوي زه به د دې دیګ وریجې خورم. دیګ لاندې اور کوي. بادشاه حکم و اور ته لاندې شو. ښه ساعت بادشاه ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې هر څه دي اوس به ختم شوي. ویل زه بیا په بل چای وخورئ زه لاړم. چې بادشاه لاړو دا جینۍ په منډه ورغوه دیګ نه سر لرې کړو چې اوس خو به کباب شوی سړی. هغه چې څه وخت کې په سوځېدو راغلی و چونکې عاشق صادق و دا یې نه کول چې د دیګ نه راټوپ کړی وی. هغې ویل چې معشوقې کېنولی یم په دیګ کې نو ستیښه یم. ستاسو غوندې نه و چې چا دپاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاصه شي. خپلې منډې م لیدلي منډې م لیدلي مونږ سره یو ملګری و یو ځل جلوس کې و ما ته وی چې په ګورمنټ هاوس ورځو. هلکه په ارام کښېنه دا پولیس دې ګورمنټ هاوس ته نه پرېږدي. ما ته وی چې جانیا تو ډرنې ته یېرېږي من ورځه پې چې ورځه پې هلته هغه سپي ما ته وکتل چې ما ته وکتل ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غراب وباس خو چې یو سپۍ تې په دوه لاسي هغه باڼس ورته راواچولو چې غراب بېر شو. زمونږ ملګری دی هم ډېر غټ چې غراب بېر شو داسې د چنډک غوندې خپې اسمان ته ونیو او په انکو کې وایي چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں ته غرق ہوگی. بچی مې خدای ستا په حواله دي زه خو لاړم. نو تاسو خپلې منډې لیدلي چې پټاخه خلاصه شي یا ډز مزو شي. زه ځکه درته یم چې چغې ډېرې مه وهئ ما د ایمان په رڼا پېژندلي. خبره د عقل وه چې زه یې په دیګ کې کېنولم ولې ډوب کړم چې چا کېنولم بس پرېږده چې په هغې ستي شو. چې هغې د دیګ نه سر لرې کو نو دا یو اواز ترې راووتو د دیګ نه چې چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی. اے عاقلہ وی غریب سڑے که د بادشاہ په لور نه مینې دی نو په دیګ کې به ولې وریتې دی. ښه دی چې انجام دې همدا شو. نو چرا کارے کند عاقل کے باز آیت پشیمانی. بجلیگر ملا چرا کارے کند کے باز آیت پشیمانی. هغه کار ولې کوي چې بیا وروسته پې خپېمانه وړاندې نه لږ سوچ کوه کنه وړاندې نه لږ فکر کوه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوه. اتقوا مواضع التهم. پیغمبر وایي د تهمت د ځای نه به هم ځان بچ ساتئ. اوس تاسو په ایمان ووایئ چې تاسو په کابلۍ کې ما د بایسکوپ په خوله کې وګورئ دا یقین به وکړئ چې دی نه دی تللی بایسکوپ ته چرې به ونه کوئ. که زم د جوارګرو په پړ کې ناست ولیدم والله که ومنئ چې د جواري نه ده کړې وایي به چې کړې. که زم د ډمې سره ناست ولیدم والله که یقین وکړئ چې دی بدفعله نه دی وایي به چې دی ډمې سره څه کول چې ناست. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوایۍ ځای نه به هم ځان بچ ساتي. بل دا چې هر سړی د دې قابل نه وي چې رایې ته سړی پوښتنه وکړي. هر سر د دې قابل نه دی او نه هره خوله د دې قابله ده. زمونږ د مردار ملک هر سړي ته دا حق ورکړی دی چې وروره تم رایې راکولی شي زه څه وکړم. د دې یو ښکلی مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو ښځې کړي دي څه وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلی کېده ملام راوستو ګوان لاړو ښځې نه یې واک راوړو یو پکې وکیل شو دوه ګوان شو. ملا هغه وخت کې څه وایي؟ ملا هغه وخت کې ورته دا وایي چې هلکه دا پلانۍ د پلاني لور سره د دومره مهره تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه
ته او ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه بس خبره خلاص ناوې دې کور ته راوسته سبا له بیماره شوه هله ډاکټر ته یې بوزه ته هغه وخت کې دا ویلی شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو ملا سره دا وعده نه وه کړې چې دا به زه ډاکټر ته هم بوزم دا تاسو کړې وه ښځو والا ووایي تا کړې ښځه دې ورک کړې ته خو ګوټې که نه اوس ته دا ویلی شي چې ما هغه وخت کې دا خو نه وویلي چې ښځه مې بیماره شي خو ما ویل چې قبوله کړې مې ده د ډاکټر ذمهواري خو یې ما نه واخست یا دا ښځه وویل چې ما ته جامې پکار دي ته دا ویلی شي چې بهی ما د جامو ذمهواري نه واخست دا ښځه ووایي چې ما له ځان له کور ونیسه ته دا ویلی شي چې ما د کور وعده خو نه وه کړې دا ښځه ووایي چې ورشه سیر غوښه راوړه 2 سیره ټیپر راوړه ته دا ویلی شي چې ما خو غوښه او ټیپر پکې نه دا ویلی شي که نه د دغه یو ټکي د قبول سره د دې ښځې ټول لوازمات چې دي هغه ستا په سر انبار شو که نه